بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، تاسې دغه واقعه ښه په غور سره واورئ. اگر چې دا یو خوب دی، لیکن کله چې موږ معاشرې ته ګورو، د خلکو عادتونو ته ګورو او دغسې د لوڼو د پیدایش فضیلت ته ګورو، نو یقینا دا د المر رنګه یو روښانه خبره ده. دا یو خوب نه، بلکې دا یو حقیقت هم دی. هغه دا چې د یو چا په کور کې به همیشه لورګانې پیدا کېدلې. هر وارې به د الله جل جلاله څه دا هیله درلودله چې زوی یې پیدا سي. خو د الله کارونه دي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. چاته لوڼې ورکوي، چاته زامن ورکوي، چاته دواړه ورکوي، چاته یو شی هم نه ورکوي. 6 لوڼې پرله پسې پیدا سوي وي. کله چې دوم اولاد دپاره کور والا عیالداره سوله، حامله سوله، نو ده به هر وخت به کور والا ته ویله که د چیرې دې وارې دې ځلې لور پیدا سوله، نو بیا زه تا ته طلاق درکوم. شیطان به په زړه کې دا وسوسې وراچول. اوس تاسې د دا سړي ارادې ته وګورئ، د ده دغه فعل او دغه عمل ته وګورئ. په دې کې د دا زنانې څه قصور دی؟ د اولاد خو د انسانانو په لاس کې نه دی. نو شپه داسې پیښه سوله، دی ویده دی، یو عجبه خوب ویني. د قیامت ورځ ده، حساب کتاب چې وسو، د دغه سړي د دوژخ فیصله وسوله چې دوژخ ته یې کش کړي. نو د دوژخ پرشتو دی د دوژخ و طرف ته کش کړي. نو کله چې د دوژخ دروازې ته ور ورسېدی، چې ګوري یوه لور یې هلته ولاړه ده. هغه لور یې پرشتو ته عذرونه وکړل چې زما بابا جان به دوژخ ته نه ور اچوئ، په دوژخ کې به یې نه داخلوئ. پرشتو د هغه دروازې څخه دویمې دروازې ته روان کړي. هلته چې ورغلی، دویمه لور یې ولاړه ده. هغه هم پرشتو ته عذرونه وکړل چې زما بابا جان به دوژخ ته نه ور اچوئ. اخر ملائکې دې ته مجبوره کې دغه دروازې څخه بیا روان، درېیمې دروازې ته یې بوت، در دې چې د 6مې دروازې پرې لوڼې ولاړې دي. هرې دروازې ته چې ورولي، لور ورته پرشتو ته زارۍ کوي، خواستې کوي چې زما بابا جان به دوژخ ته نه داخلوي. نو آخر چې 7مې دروازې ته، چې دا د دوژخ آخري دروازه وه، هغه طرف ته یې روان کړي چې هلته ورنږدې سو، لور یې نسته، دروازه ورته خلاصه ده. نو کله چې دی د دوژخ و طرف ته ورکش کړي، د بدې کې نارې کې، په دغه ویرې د بدې په حالات کې دی د خوبه سره پورته سو. چې کله راویښ سو، نو یو دم راچک سو، په ژړا سو او دا دعاګانې شروع کړې چې یا الله، دا 7مه هم ماته لور راکړې. چې هغه دروازه چې کومه خلاصوله د دوژخ و طرف ته زه ورننیستلم، هغه دروازه به هم بیا زما لور ولاړه. نو کوم خلک چې پر آخرت باندې ایمان لري، پر جنت او پر دوژخ باندې ایمان لري، هغه دپاره دا نه ښایي چې د لور پر پیدایش باندې دی خفګان ښکاره کړي، بلکې ده ته خوشحاله کېدل پکار دي. دا د ایمان د کمزوري علامه ده، د بدو عقیدو نتیجه ده چې دی د لور په پیدا کولو باندې ناراضه کیږي، دی خوابدی کیږي. دا ډیره غلطه او بده عقیده ده. نو پکار ده د عزتمنو چې لورګانې د چا پیدا کیږي، زړه دې نه تنګوي. دا د الله تقسیم دی، د دنیا په هر حال کې تیریږي. لور چې ده وایي رحمت دی، زوی نعمت دی. د زوی پوښتنه به ستاسې کیږي، د لورګانو پوښتنه به نه دسه کیږي. لوڼې به ستا د دنیا او د آخرت د درجو د لوړوالي سبب ګرځي. والسلام. قطع الحياة بعزة وأمان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها